ورور پوښتنه کړې ده چې د یو کس د کور یې پېښور کې دی، پاکستان کې دی، لیکن ځمکه جایداد په افغانستان کې دی. دا چې کله په دې لار باندې ځي د پاکستان نه افغانستان ته چکر ته راځي، په لاره خو مسافر دی. آیا دلته به د خپل ځمکې سره مقیم وي که مسافر وي؟ او د مسافر اندازه څومره ده چې څومره مودې پورې یو انسان په یو ځای کې دا به مسافر وي او څو هغې نه بعد به مقیم وي؟ نو جواب دا دی چې کله د انسان په پېښور کې اوسېږي او کوم ځای کې ماشومان دي نو دا هلته حسابېږي. نو کله چې ماشومان او کور یې په پاکستان کې دی نو افغانستان کې ولو که د دې په ځمکه جایداد دی لیکن دا به دې ځای کې مسافر وي، نو په لاره مسافر او دې ځای کې مسافر. او کله چې انسان یو علاقې ته ورسېږي هلته یې د دیره کېدلو اراده 4 ورځې یا د هغې نه زیاتې 4 نه زیاته بیا به دا د اقامت او پوره مونځ کوي. کله چې د دې نه کمې اراده وي نو بیا به دا د سفر والا مونځ کوي 4 یا د هغه نه کم. په دې حالت کې دا مسافر حسابېږي او که 4 نه زیات شي دا به مقیم حسابېږي. دا په دې کې راجحه ده. السلام علیکم ورحمت الله.